اصولي پاکستان د افغان خاورې یوه سټه هم ژوندی نه پرېږدي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د ولسي جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولي وایي تور ښامار پنجاب دا خپله دنده ګڼلې چې په افغان خاوره کې له هېواد پاله سټې له منځه یوسي. اصولي ویلي د پنجاب دا لړۍ د ارمان لوڼې عارف وزیر عثمان کاکړ او ګیلمن وزیر په شهیدولو نه درېږي. پخوا هم و او اوس هم دوام لري. نوموړي همداراز ویلي چې د دغې ښامار پنجاب په مقابل کې د دواړو قوتونو د ټوپک او لر او بر یو افغان غږ حمایت کول پر هر افغان فرض دی. هغه له سیاسیونو غوښتي چې د اکتوبر په میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.